سلامونه ګرانو لیدونکو، که چېرته ستاسو موبایل چارج ژر ختموي یا ستاسو موبایل ژر نه چارجېږي او یا هم ستاسو موبایل چې کله چارج ته ږدئ هغلته ګرمیږي، نو د دې ټولو ستونزو حل به زه تاسو ته په همدغه ویډیو کې در وښایم. د دې لپاره به اول تاسو راشئ د موبایل سیټینګ ته. کله چې د موبایل سیټینګ ته راغلی، په د اخر کې به یو اپشن دی د بیټري اینډ ډیوایس کیر، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، بیا به تاسو راشئ، په دغلته اول اپشن درته راځي د بیټري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې کې چې تاسو سره په دغه بیکګراونډ کې کوم اپلیکیشنونه دي، نو دغه به تاسو سلیو کړئ او دغه به ختم کړئ. نو دغه یو سټیپ چې دی دغه ډن شو، یعنې اوس موږ سره 6 ساعته او 12 منټه چارج چې دی هغه اویلیبل دی. دا یو طریقه وه. او بل تاسو کولی شئ چې له دې ځای څخه باک شئ فکس ناو، یعنې تاسو ته ښکاري دغه د موبایل د ښه والي فیصدي چې ده 80 ده، نو دا به 100 ته څنګه رسوو؟ اپټمایز ناو باندې به کلیک وکړئ او دلته لږ انتظار وروسته تاسو ته ښایي چې دغه فیصدي 100 ته ورسېده. بیا به راشئ په اخر کې به دغه ډن هم کوئ چې دغه پای ته ورسېږي. نو دا ده چې موږ سره د موبایل چارج چې دی په دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې آل ګوډ، یعنې هر څه چې دي سیټ شول او هغه اضافي اپلیکیشنان چې تاسو څخه د موبایل چارج کموي نو هغه له دې ځای څخه لیرې شول. او بل تر ټولو مهم اپشن چې دی د ډیوایس پروټکشن دی. په دې کې تاسو کولی شئ خپل موبایل سکین کړئ. دا به ستاسو د موبایل هغه کوم د چارج سیستم چې دی هغه به هم سم کړي. نو ستاسو موبایل که جم کېږي یا نور کوم څه پکې راځي، نو دغه ټول اپلیکیشنونه چې دي دغه تاسو ته سکین کوي. لکه هغه کمپیوټر کې چې تاسو انټي وایرس ورته کوئ، نو دغه ډول تاسو په موبایل کې کولی شئ چې دغه اپلیکیشنونه بغیر د کوم انټي وایرس څخه سکین کړئ او صفای کړئ. بعد له هغې چې کله دغه سکین شي، ټول اپلیکیشنونه یو ځل سکین کېږي او دغه فیصدي تر 100 پورې رسېږي. نو کله چې دغه فیصدي تر 100 پورې ورسېږي، ستاسو موبایل هغه د بیټري کیفیت به لا ښه شي، دغه به څو چنده ښه شي او د هغې نه به زر چارج کېږي. او هغه طریقه هم تاسو ته ښایي چې کله ستاسو موبایل ګرمیږي نو هغه به څنګه سمول کېږي. که چیرې ستاسو موبایل ګرمیږي، نو دې لپاره به هم تاسو ته هغه طریقه در وښایو، خو چې یو وار دغه 100 ته ورسېږي. نو تر هغه موږ ورته انتظار کوو، ویډیو هم سکیپ کوو. دا د دوستانو دغه تر 100 پورې نږدې شو، 90% ورسېدله. او دا چې کله 100 ته ورسېږي، نو موږ سره به ټول اپلیکیشنونه چې دي هغه به سکین شي، چې دې نه وروسته به زموږ موبایل چارج هم ډېر کوي او چارج به زر ختمېږي هم نه. هغه د موبایل د ګرمېدو هغه ټریک چې دی هغه تاسو ته د ویډیو په اخره کې در ښایو. دا ده چې موږ سره د موبایل ټول اپلیکیشنونه چې دي هغه سکین شول. نو تاسو هم کولی شئ چې په دې طریقې سره خپل د موبایل اپلیکیشنونه چې دي هغه سکین کړئ. او بل هغه طریقه چې ستاسو موبایل یا ګرمیږي یا دغه تاسو ته چې سکرین باندې ښکاري دغه اپشن ورباندې راځي، نو دې لپاره تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې تاسو موبایل چارج ته ږدئ، نو هڅه وکړئ هغه چې کوم کیبل وي هغه په مستقیم ډول ورته کېښودل شي. که چېرته موبایل کیبل چې دی هغه تاو راتاو وي او چارجر هم په غیر منظم ځای کې، موبایل هم دغه ستاسو غیر منظم ورته ایښی وي، نو دا ستاسو موبایل ته ډېر زیات تاوان کوي. دغه ستاسو د موبایل بیټري چې ده ګرمیږي. د موبایل هارډویر ځینې انجینران چې دي هغه داسې هم وایي چې که چېرته ستاسو موبایل یو وار ګرم شي، نو هغه خپل نیمایي ژوند له لاسه ورکوي. نو هغلته چې ستاسو موبایل ګرمیږي، همدومره ستاسو هغه د موبایل کیفیت خرابېږي، ستاسو موبایل به جم کېږي، ستاسو هغه بیټري به زر چارج ختموي. نو هڅه وکړئ چې تاسو د یو ښه کوالټي چارجر نه استفاده وکړئ. هغه به هم تاسو ته راتلونکي ویډیو کې انشاءالله ښایي چې دغه ښه کوالټي چارجر څنګه معلوم کړو او څه ورباندې لیکلي وي، هغه کوم مقدار سره باید دغه چارج موبایل ته ورسوي. نو دې باندې به هم ستاسو لپاره راتلونکي ویډیو جوړوو. خو د موبایل د ګرمېدا په مورد همدا خبره در سره یاد وساتئ چې موبایل کله چارج ته ږدئ، په یو منظم ځای کې دغه کیبل باید سیده ورته ایښی وي، تاو راتاو شوی نه وي، او کیبل باید له موبایل سره او له چارجر سره په ښه شکل سره وصل شوی وي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب لپاره په دې نشان باندې کلیک وکړئ او بیا دغه بیل آیکن چې دی دغه هم آل ته واړوئ، تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته اول دررسېږي. تر بلې هغې ویډیو چې زه ستاسو لپاره په درنو حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.